السلام علیکم ملګرو، په دې هیله چې روغ او جوړ خوشحاله به وئ. ګرانو ملګرو، بیا هم له ټیکنیکل زده کړې چینل څخه په یوې نوې او خوندوره ویډیو کې له تاسو سره راغلی یم. ګرانو ملګرو، نن مې یوه ډېره ښایسته او خوندوره طریقه تاسو ته راوړې. یقینا ملګرو، ستاسو به ډېره خوښه شي. نو ګرانو ملګرو، هغه دا ملګرو چې موږ څنګه کولی شو چې د یو ملګري خبرې موږ په خپل موبایل کې واورو، یعنې د بل چا خبرې موږ په خپل موبایل کې واورو. ګرانو ملګرو، دا هم که تاسو هر څه لپاره استعمالوئ، زه تاسو څخه بیا هم په یوه کوچنۍ غوښتنه کوم چې دا غلط استعمال نه کړئ. دا طریقه تاسو څخه ډېر په درنه هیله کېږي چې غلط استعمال نه کړئ. راځئ ملګرو، په ویډیو باندې پیل کوو. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زه له تاسو څخه ډېر په درنه هیله کوم که تاسو زموږ چینل تر اوسه نه یې سبسکرایب کړی، نو زما چینل ته ښه سبسکرایب کړئ. د سبسکرایب کولو لپاره سور د سبسکرایب بټن وګورئ ملګرو، په دې باندې به کلیک وکړئ او خوا کې ملګرو کوم د ګنټې نشان راځي ملګرو، په آل باندې به کلیک وکړئ تر څو به هره ویډیو زموږ تاسو ته په وخت رسېږي. ملګرو ګنټې به آل باندې کلیک وکړئ او ویډیو لایک کړئ ملګرو. لایک کول مهم دي ملګرو. او که مو خوښ شو ملګرو، نور ملګرو سره خامخا شیر کړئ، د شیر بټن باندې کلیک وکړئ. نو راځئ ملګرو، په ویډیو باندې پیل کوو. ملګرو، تاسو به دا اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. کال پر روډینګ ډسکریپشن کې ما لینک در کړی، هغه ځای څخه ډېر په راحته را ډاونلوډ کولی شئ. نو دا باندې به کلیک وکړو ملګرو. دلته ملګرو دا ګورئ تاسو ملګرو، تاسو به دلته کنټري خپل کنټري ورکړئ. زه اوس په افغانستان کې اوسېږم. نو دلته ملګرو هغه نمبر ورکړئ چې کوم نمبر تاسو خبرې غواړئ واورئ. زه اوس دلته مثال یو نمبر وکړم ملګرو. زه یو نمبر وکړم ملګرو. چې کله مو نمبر ورکړ ملګرو، تاسو به دا شین خط ګورئ، دا تاسو ګورئ په آټو بیټ باندې به کلیک وکړئ ملګرو. نو دا د ملګرو اوس هغه موبایل، هغه ته څوک موبایل راکوي هغه خبر به موږ ته هم راځي، هغه چې چا سره خبرې کوي هغه به موږ هم اورو. نو ملګرو، زه تاسو څخه بیا هم په درناوي هیله کوم چې دا ویډیو له غلطه استفاده ترې ونه کوئ، یعنې غلطه د اپلیکیشن څخه غلطه استفاده ونه کوئ. هیله لرم چې ویډیو مو خوښوي. تر بل ویډیو ته